بادشاه د خپل غلام ښایسته ښځې سره څه وکړل؟ سلام او مینه دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، یو ډیره له پند ډکه قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې ستاسو به خوښه شي، نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. یو بادشاه د خپل محل په چت باندې یوه ورځ ګرځېدو. په ګرځېدو کې د هغه نظر په نږدې د یو کور په چت باندې پریوتو چې په هغې کې یوه ډیره ښایسته ښځه کپړې په تناب باندې خوروي. بادشاه خپله یوه غلامه راوغوښته او پوښتنه یې ترې وکړه چې هغه ښځه د چا ښځه ده. غلامې ښځې ورته وویل: بادشاه سلامت، دا ستا د غلام فیروز ښځه ده. بادشاه لاندې راکوز شو او د دغې ښځې د حسن او جمال جادو په هغه باندې خور شو. په دغه وخت کې هغه خپل غلام فیروز راوغوښتو. فیروز حاضر شو. بادشاه ورته وویل: فیروزه، ته به زما یو کار کوې. زما دا خط دی، پلانکي ملک ته ورسوه او هغه باچا ته یې ورکړه او د دې خط جواب هم ځان سره راوړه. فیروز هغه خط واخیستو، کور ته راغی، خط یې د خپل بالښت لاندې کېښودو او د خپل سفر سامان یې تیار کړو. شپه یې په خپل کور کې تېره کړه او سهار د خپل منزل په طرف روان شو او د دې خبرې نه بیخي بېخبره و چې بادشاه د سره څه چال چلولی دی. فیروز چې کله د باچا نه رخصت واخیستو او روان شو، نو باچا هم غلی د فیروز کور ته راغی او د فیروز د کور دروازه یې وټکوله. د فیروز ښځې غږ وکړ چې ته څوک یې؟ باچا ورته وویل چې زه باچا یم، ستا د خاوند مالک. په دې سره هغې ښځې دروازه خلاصه کړه او باچا دننه کور ته ورغی. د فیروز ښځې ډېر په حیرانتیا سره وویل: نن بادشاه سلامت زموږ په غریب خانه کې. باچا ورته وویل: زه نن دلته میلمه راغلی یم. د فیروز ښځه د بادشاه په مطلب باندې پوه شوه او ویې ویل: زه په الله تعالی پناه غواړم د ستا د داسې راتګ نه چې په دې کې ماته هیڅ خیر په نظر نه راځي. بادشاه په غوسه باندې وویل: ای ښځې، ته څه وایې؟ شاید تا زه پېژندلی نه یم چې زه بادشاه یم، د دې ملک او ستا د خاوند مالک یم. د فیروز ښځې ورته وویل: بادشاه سلامت، زه پوهیږم چې ته بادشاه یې، خو تا به دا خبره نه اورېدلې چې بزرګان وایي زمری که هر څومره هم وږی وي خو هیڅکله هم مردار خوراک نه کوي. او بیا یې وویل: بادشاه سلامت، ته په دې کټوري کې، یعنې په دې جام کې اوبه څښې چې په هغې کې ستا سپي هم اوبه نه څښي. ښځې غوښتل چې په دې خبرو دته ځان کم وښیي او بادشاه د دې ځای نه زړه موړ لاړ شي. بادشاه چې کله د دې ښځې خبرې واورېدې، نو ځان سره ډېر شرمنده شو. هغه یې پرېښوده او واپس خپل کور ته راغی، خو خپلې چپلې ترې هلته پاتې شوې او هېرې شوې. دا هر څه خو د بادشاه د طرفه وشو. اوس فیروز ته په نیمه لاره کې دا خبره ور یاده شوه، کوم خط چې بادشاه هغه ته ورکړی و هغه خو یې په کور کې پرېښی دی. هغه په تیزۍ سره خپل اس بیرته راتاو کړو او خپل کور ته راغی. فیروز چې کله خپل کور ته راورسېدو، نو د بالښت نه لاندې خط یې راویستو. په دغه وخت کې د هغه نظر د پالنګ نه لاندې د بادشاه په چپلو باندې ولګېدو چې بادشاه بیرته په تیزۍ، یعنې په زر تلو کې هغه چپلې هېرې کړي دي. د فیروز په سر باندې بوج راغی او پوه شو چې بادشاه صرف د دې دپاره په سفر لیږلی و چې خپل مطلب پوره کړي. فیروز هیڅ هم ونه ویل، خط یې راواخیستو، خط یې تر خپل منزله ورسو او بیرته بادشاه ته راغی. بادشاه ورته د انعام په طور باندې 100 دیناره ورکړل. فیروز دینار واخیستل او بازار ته لاړو او د ښځو د استعمال قیمتي کپړې او نور تحفې واخیستې. کور ته چې راغی، ښځې ته یې سلام وکړو او ورته وویل چې زه ستا د مور پلار کره ځو. ښځې ترې پوښتنه وکړه: دا څه دي؟ هغه ورته وویل: بادشاه په انعام کې راکړي او زه غواړم چې دا ته واغوندې او خپل کوروالو ته یې هم وښیې. ښځې ورته وویل چې څنګه ستاسو خوښوي. ښځه تیاره شوه او د خپل مور پلار کور ته د خاوند سره روانه شوه. د زوم او لور دغه تحفې چې کله د هغې مور پلار ولیدې، نو هم ډېر خوشحاله شول. فیروز ښځه پرېښوده او بیرته لاړو. تر یوې میاشتې پورې د خپلې ښځې هیڅ پوښتنه ونه کړه او نه یې بیرته ځان ته راوغوښته. بیا یو څو ورځې پس د هغې اوښیګان هغه سره میلاوېدو ته راغلل. فیروز نه یې پوښتنه وکړه چې ته زموږ د خور نه ولې خفه یې؟ ته موږ ته د هغې په اړه معلومات راکړه او که نه یې نو تا به موږ قاضي ته پیش کړو. نو دې سره هغه وویل: که تاسو غواړئ ما قاضي ته پیش کړئ، خو داسې هیڅ حق هم نه دی پاتې چې ما ستاسو خور ته نه وي ورکړی. هغو خلکو خپل کیس قاضي ته یوړو او قاضي فیروز راوغوښتو. قاضي هغه وخت د باچا سره ناست و. د جینۍ ورونو وویل: الله دې بادشاه سلامت او قاضي القضا قایم او دایم ساتي. قاضي صاحب، موږ یو شین باغ د ونو او میوو نه ډک او د خوږو اوبو سره دې سړي ته حواله کړی و، خو دې سړي زموږ باغ تاله کړو، ټولې میوې وخوړلې او ونې ووهلې. قاضي د فیروز طرف ته متوجه شو او ورته یې وویل: ته په دې باره کې څه وایې؟ فیروز ورته وویل: قاضي صاحب، کوم باغ چې دوی ماته راکړی و ما دوی ته د هغې نه په بهتر حالت کې واپس ورکړ. قاضي بیا د جینۍ د ورونو نه پوښتنه وکړه: آیا تاسو ته باغ په هغسې حالت کې میلاو شوی دی؟
په کوم حالت کې چې مو دته ورکړی هغوی وویل بالکل په هغسې حالت کې میلاو شوی دی خو موږ اوس د دې پوښتنه کوو چې ولې د موږ ته دا باغ واپس کړو قاضي ورته وویل پیروزه ته په دې باره کې څه وایې پیروز ورته وویل قاضي صاحب زه باغ د څه بغض یا نفرت د وجې دوی ته نه واپس کوم بلکې د دې د وجې واپس کوم چې یوه ورځ ما په خپل باغ کې د شیر د پنجو نشانونه ولیدل نو ما ته یره وشوه چې شیر به ما وخوري د دې دپاره ما نور باغ ته تلل بند کړل بادشاه چې دغه وخت کې ناست او دا هر څه اورېدل ودرېدو او خبره یې وکړه او ویې ویل فیروزه خو مطمئن شه او خپل باغ ته په امن سره بیرته ستون شه والله په دې کې هیڅ شک نشته چې شیر ستا باغ ته راغلی و لیکن هلته یې نه څه اثر پرېښودو نه یې څه پاڼه وشکوله او نه یې څه میوه وخوړله هلته د لږ ساعت لپاره کېناستو او بیرته مایوسه شو او واپس راغی او په خدای قسم چې ما کله هم داسې مضبوط دیوالونه نه دي لیدلي کوم چې ستا د باغ نه راتاو دي په دې خبرې سره پیروز کور ته واپس شو او خپله ښځه یې واپس ځان سره راوستله او قاضي ته هیڅ معلوماتو نه شو چې دا څه قصه وه دوستانو ډیره ښه خبره ده چې د خپل اهل او عیال راز سړی پټ وساتي او نورو خلکو ته پته ونه لګي یعنی نورو خلکو ته معلومات ونه شي د خپل کور رازونه هیڅکله هم چاته مه ظاهروئ الله پاک جل جلاله دې مونږ ټولو او تاسو ته خوشحالیانې را په نصیب کړي او الله تعالی جل جلاله دې زمونږ د ټولو د اهل اولاد او اهل او عیال حفاظت وکړي په دې هیله دوستانو چې دا کیسه به مو خوښه شوې وي او تاسو به د دې قصې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ نو مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ که غواړئ تاسو ته نورې هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ ډیره مننه